سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. یو تازه خبر تاسو سره شریکوم چې د پښتونخوا په ضلع چارسده کې د شب قدر په علاقه کې یو پیښه مخې ته راغلې ده چې یو سخر را پاسېدلی دی او خپله انګور یې د هغه یار سره قتل کړې ده، یعنی وژلې ده، او ویل کېږي چې دغه قتل هم د غیرت په نوم باندې شوی دی. دا واقعه چې د پښتونخوا په شب قدر علاقه کې مخې ته راغلې ده چې یو سخر را پاسېدلی دی او هغه خپله انګور یعنی د خپل زوی ښځه یو نامحرم سره یعنی د هغې یار سره ګیر کړل او دواړه په تمانچه باندې ویشتلي دي او د وژلو نه پس یې خپل ځان هم پولیسو ته حواله کړی دی چې سره د دغه تمانچې یعنی اسلحې هغه پولیسو ته ځان مخامخ کړی دی او خپل ځان حوالات کې ورکړی دی. ویل کېږي چې د دغه ښځې خاوند په سعودي کې ژوند تېرولو، یعنی خاوند یې مسافر او ښځې دغسې کار کړی او بیا یې هم کولو چې خپل سخر دوی نیولی دي او د نیولو سره هغه د غیرت په نوم باندې دوی وژلي دي، چې ویل کېږي دغه سخر یې اوس پولیسو سره دی په خپل کار باندې هیڅ پښیماني نه ده ښکاره کړې، ځکه چې وایي چې دغه د پښتنو ملک دی او د پښتنو په ملک کې داسې کارونه کول یو ډیر غټ جرم دی، ځکه چې دا خو داسې معاشره ده چې د یو بل د عزت به ډیر زیات خیال ساتي. یا الله تعالی دې په ټول مسلمانانو باندې پردې واچوي. دا یو تازه خبر چې تر تاسو مو درورسوو. تاسو ټول ډیره مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر اخره وکتله. له نورو تازه خبرونو او معلوماتو لپاره در سره خان کلیک چینل سبسکرایب کړئ. خوشحاله اوسئ، بریالي مو غواړم.